دا د جلال آباد ښار په جنوبي څنډه هډې فارم کې د نرسریو فارمونه دي چې سږکال هم پکې په سلګونه بوټي روزل شوي دي. د نرسریو مسؤلین وایي هر ډول میوه لرونکي او زینتي اصلاح شوي بوټي ورسره شته چې بازار ته د عرضه کولو لپاره چمتو دي. د دوی په خبره هیله او توقع دا ده چې د هوا په ګرمېدو او د پسرلي موسم په رارسېدو سبب د بوټو پیرودونکي لا زیات شي. نیلګي تولیدوو، په دې کې موږ سره مختلف قسمه نیلګي دي، تاسو ګورئ هر شی لرو انشاءالله. زینتي دي، مالټا وغیره دا شیونه ټول لرو، هر شی دی دې کې. څه کال چې وه د کانال یو اندازه خصوصي سکتور ته ځمکې ورکړې وې، مالټې نیلګي کېنول او موږ هم انشاءالله په ډېر کم نرخ هم ورکړي چې هغه خپل مصرف هم دغه کړی، خپل همکاري هم پکې کړې ده او دغه شانې غواړو چې نورې پروژې هم عملي شي. ځمکې زیاتې دي، هم ورسره د خلکو ته کار روزګار پیدا شي او دا دشتې به ټولې ښېرازه شي. موږ دلته تصدیقي نیالګي لرو، بازار کې بازار انشاءالله ډېر ښه دی، خو چې کومې تصدیقي نیالګي د ستروسو یا ستون فروټ د دې شیانو چې موږ روزلي لله الحمد د خلکو تقاضا ډېر زیات دی. حتی ستروسو کې موږ د خلکو تقاضا هم نشو پوره کولی. زموږ ملک غریب دی، باید موږ ټول عمر د دهقانانو هغه ستونزو ته فکر وکړو. دلته موږ سره هر قسم نیالګي او د نیالګو د کرلو وخت را رسېدلی دی چې زموږ هموطنان پوه شي چې دغه وخت دی، دې وخت کې چې نیالګي څومره وختي وکرل شي هغومره ښه ترقي کوي. اوس موږ لګې چې خپل نیالګي مکمل د خپلو نرسریانو پټونه راوباسو دلته، خو انشاءالله چې بازار یو اندازه ښه دی. موږ داسې فکر نه کولو، خو اوس چې ګورو نام خدا ښه دی بازار ښه دی. بل لور ته د بوټو اخیستونکي د اصلاح شویو بوټو له کیفیت څخه راضي دي او په خبره یې په ښار کې له شته نرسریو په مناسبه بیه بوټي ترلاسه کوي او په خپلو باغچو کې کینوي. زه راغلی یم دلته بوټي مې واخلو په چې دی کېږدو، بس څه به د ناجوګان کېدو، یو څه به نارنجان کېدو، که نه دا به کور ته وړو کور کې بېږدو د خیره. نو دې ټولو ته به مطلب دا ده چې سهولت به مو ته میلاو شي، اساني به مو ته میلاو شي، پوه شوې. د نرسریو مسؤلین زیاتوي د نورو کلونو په څېر سږکال هم زرګونه بوټي روزلي او د پسرلي موسم په رارسېدو به د محصولاتو د پلور کچه نوره هم لوړه شي. د یادونې ده چې هر کال په میلیونونه نیالګي کېنول کېږي، خو د نه پاملرنې له امله یې ډېر شمېر نیالګي بیرته وچېږي.